دا 25 دوزې دغه یو واکسین وکړه دا هیڅ واکسین کوي چې 25 حیوانات پنیر است از این شیر تهیه شده میخوره هیچ مشکل نداره ایسا هم نخور دکتر صاحب بگیم هیچ مشکلی نداره هر کس میتونه از این مسئولیت از این استفاده کنه بنام یگانه مشکلی که داره حیوان لاغر میسازه وقتی که حیوان لاغر شد گوشت از بسیار دا په اول مرحله کې 125,000 ډوزه په دومره مرحله کې 350,000 ډوزه چې بیا هم د همکار ډونرانو سره ان شاء الله په اخري یعنی په دې نوي کال شروع کولو کې 2.5 میلیونه ډوزه وعده شوي دي مونږ کوشش دا کوو چې یو مرض دا د انسان دا به نه ووایو چې یو حکومت ته دا حکومت د دی که مونږ دا ووایو چې هغه حکومتونه چې د اقتصاد په درشل کې زمونږ نه اقتصاد اوچت دی خو لیکن د دې مرض داسې نه زو کنټرول شوی چې مونږ ووایو چې هغه ملکو کې دغه شی کنټرول شوی دی خو لیکن یوه خبره ده چې مونږ غواړو چې د همکارانو مؤسسې سره لکه د APO سره په دې موضوع باندې مونږ مقصد ډېر مجالس وکول الحمدلله د مرحلې ته ورسېدو چې په ګډه باندې نن مونږ تاسو د دې شهیدان یو چې دا افتتاح کیږي د دې نه علاوه د DI سره مو خبر شوي دي هغه مونږ ته مسله د 1 میلیون د ډوزې مسله ژمنه کړې ده او دارنګه د 10,000 د ناروغانو میخو د غواګانو د علاج موافقه کړې ده د دې نه علاوه نور سازمانونو سره موږ مسله خبرې روانې دي ځکه دا زموږ مسؤلیت دی خو زموږ د ستاسو نه غوښتنه هم دا ده چې هر یو چاته مسؤلیت متوجه دی چې موږ وکولی شو چې هغه عملدارانو ته ځان ورسوو چې په دې تشویش کې د مسله په دې مشکل کې لګیا دی ورونو زه د دې رسنیو په وسیله باندې دا خبره کوم چې الحمدلله زموږ د صحت حیواني ډاکټرانو دارنګه د APO دارنګه د نورو سازمانو ډاکټرانو په دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د دې غوښه او د دې شودې انسان ته ضرر نه ورکوي مرض یک مرض که بسیار اثرات اقتصادی منفی سر مالدار میگذاره بخصوص سر تولید لبنیات و ما شما میبینید شاید هستیم که در این اواخر وزارت زراعت و آبیاری مالداری و FAO فابریکای لبنیات در سرتاسر در بسیاری ولایت‌های افغانستان ایجاد کردند و همچنان مراکز جمع‌آوری شیر ایجاد کردند و اقتصاد کمتم یک اقتصاد رونق پیدا کرد. اما متاسفانه با اثر از این مرض اینا متضرر شدن و یک باخت بسیار زیاد اقتصادی کلان ما شما داریم.
اگر به مشکلات فرمداران از طرف امارات اسلامی افغانستان و مؤسسات کمک کننده توجه جدی صورت نگیرد، احتمال این می رود که تمام سرمایه گذاران در بخش گودایان همگی به ورشکستگی امیال هم هستند ولی شاید هم بدتر باشند. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره